پېښور کې په جومات کې چاودنې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. په پېښور کې په یو جومات کې چاودنه شوې ده چې پکې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د مشال راډیو خبریال وایي چاودنه د مارچ پر 4 له قیصه خوانۍ بازار سره نږدې په کوچه رسالدار کې د اهل تشیع په جومات کې د جمعې د لمانځه پر مهال شوې ده. د پېښور د لیډي ریډینګ روغتون ویانده وایي هسپتال ته تر 10 پورې مړي او 50 ژوبل کسان وروړل شوي دي. ناهید جهانګیر مشال راډیو ته وویل چارواکو په روغتون کې بیړنی حالت اعلان کړی دی. نوموړي په پیښه کې د مرګ ژوبلې د زیاتېدو ویره څرګنده کړې ده. د پاکستان د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼې هم د روغتون د بل ویان محمد عاصم له خولې ویلي دي چې د چاودنې له ځایه 10 مړي وروړل شوي دي. ورځپاڼه د پېښور د پولیسو د مشر اعجاز احسان له خولې وایي چې په پیښه کې یو پولیس افسر هم وژل شوی دی. تر اوسه د چاودنې د څرنګوالي په اړه نور معلومات نشته. دا تازه خبر دی چې پکې تفصیل وروسته خپریږي. قدرمنو لیدونکو، تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.